پاکستان ته د افغانستان لخوا یو بل ستر اقتصادي ګزار. پاکستان څنګه له سختو ورځو سره مخامخ دی؟ پاکستان کې تازه څه شوي دي؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. پاکستان وایي وضعیت مو ورځ تر بلې خرابیږي. افغان سوداګرو ایران ته مخ کړې ده. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرۍ او صنایعي خونې مشر شاهد حسین وایي په تورخم، سپین بولدک او چمن کې د اسانتیاو نشتون له امله افغان سوداګرو ایران او نورو هیوادونو ته مخه کړې ده چې دغه کار د پاکستان په اقتصادي وضعیت هم منفي اغیز کړی دی. نوموړي زیاته کړي د اسانتیاو د نشتون له کبله دوی له کراچۍ څخه تر تورخم پورې د هرې لارۍ کرایه له 40,000 تر 80,000 کالدارو ده. خو که چیرې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره کار ونه شي، ممکن دغه کرایه له 80,000 هم پورته شي. بل خوا ځینو نورو پاکستاني او سوداګرو غوښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان سره د سوداګرۍ مسایل د خبرو له لارې حل کړي، او که چیرې حل نشي اقتصادي برخه کې به ستونزې لا نورې هم زیاتې شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که دغه خبر مو خوښ شوی وي، خبر لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.